أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې د دې وطن د ډېرو د درنو ولسونو درنو سپین ږیرو د پارټۍ مشرانو وزیرانو مخکښانو ورونو نن په داسې وخت کې د لوی اختر په دې درېیمه دلته موږ سره راغونډ شوي یو ډېر پام به غواړي مجلس هم ډېر پام غواړي هغه هم ډېر پام غواړي چې ګرد جهان و یو ډېر لوی بد سره مخامخ دی موږ به ویل چا به نه منل خبرې هم ډېرې دي ځینې ملګري وایي مشواري باندې بحث پکار دی ځینې ملګري وایي چې په پلاني شي بحث پکار دی ځینې څه وایي خو خیر خبرې به هر څه وکړو بیا به سره شریکوو هم عزیزانو دوی خبرې ضروري دي یوه دا چې په پاکستان کې په خپله یو ډېر لوی بحران جوړ شوی دی د ملک منتخب وزیر اعظم عدلیه یو فیصله وکړه د هغې په نتیجه کې وایستل شو بیا هغه په جلوس لاړې لاهور ته تر اوسه پورې دا خبره هم داسې خټېدله داسې ډېره پر خطرناک ځای ولاړه پرته ده اوس نن اخبار دلته ما کاپي ده نن په جنګ اخبار کې د پاکستان پر اویا کلن تاریخ باندې د دنیا اخبارو لیکل کړي دي هیڅ چا دې کار څه کار نه ویل هر څوک یې ویلی چې جنګ اخبار کې څلور پنځه صفحې دغه پېژنو د 8 اګست اخبار دی که د امریکې اخبارونه دي که د جرمني اخبارونه دي که د جهان اخبارونه دي که د جاپان دي هغه ګډ دي فیصله تهاریان دي پرغېدلي دي یوه دا خبره ده عزیزانو پر دې به غږېږو په هغه کې به موږ خپل ځان ښکاره کړو چې پښتونخوا نومیالو پاټل پر کومه لار ده موږ د چا سره ملګري یو دویمه خبره عزیزانو د 40 کالو څخه چې په افغانستان کې کوم قتل عام روان دی زموږ کومه نسل کشي روانه وه د ولس کوم مرګونه کېدل په هغه خبره باندې هم جهان یو خطرناکې نتیجې ته رسېدلی ده د امریکې صدر په ډېر واضح تورو باندې په ډېر واضح ټکو باندې زموږ پر ملک زموږ د ملک پر ټولو خلکو باندې تورونه لګولي دي ته دا کوئ ته دا کوئ ته دا کوئ ته دا کوئ موږ د دې ملک اوسېدونکي خلک هر څوک خپله لایق لري موږ د دې ملک اوسېدونکي خلک یو موږ یو جمهوري پارټۍ یو موږ خپله رایه پر دې ورکوو
موږ دا فیصله به کوو پښتونخوا ملي پارټي به دا فیصله کوي چې موږ د هغه خلکو ملګري یو د هغه خلک یو چې جنګ ته لمن ووهو جنګ ته لمن ووهو د لمبو ته لمن ووهو دا ټوله سیمه د جهان د ډېرو لنډکونو میدان جنګ کړو یا د هغه خلکو سره یو یا به ټول ته وایو چې وروره جنګ د مسلې حل نه دی پر دې به لږ وځانو په دې خامخا انسان یو خطا وزم خطا وزم بله خبره ده مردمشماري ده مردمشماري زور رمضان أنا كم مالا زور رمضان شن عثمان زي ما قالوا جي نوازدانو مردمشماري ياخذ ملك مردمشماري ده چې څرنګه سوی ده پر دې باندې ټولو پارټیانو سین ځان له فلاني ځان له فلاني ځان له مجلس کړی دی یوازې موږ د بلوس په ورورګلي کې له صوبه سره چې موږ مجلس دی پر ما خپله ګران دي تکړه خلک دي هلکه ته چې دومره ډېره مردمشماري وه دا زموږ ډیپټي سپیکر 1100 ووټ اخیست دا و ډیپټي سپیکر چې چی شو د زنجور قدس و زنجور د صوبایه سبري منبر دی 1100 ووټ اخیست 1100 نه 15 تعلیم 15 دا یو 15 ماله څه معنا دا دومره ډېر خلک په راتاو اسکه او زیرونه څه بلاد شوی دا 1100 ولیدي دا به ولیدي پخوانی زموږ وزیر اعلی خوارکۍ د څو ووټ اخیستي جنرال کادر څو اخیستي هغه زموږ د کام په معنا یو مجلس دی دوی سره کوو که میخوام دې بشرو که چې وګوره که ورورګلي سره کوو نیم ته نیم ځای كمين سر مجبور يستاهل ما كان صاحب بلوچستان زموږ بنه بل هغه راځي ما څه څه نه دا څنګه په لور ورزنه ځان خبره ده خبرې ډېرې نن د جهان د ټولو ملکونو د خبرو سر ټکی دهشتګردي ده په افغانستان کې په 40 کاله موږ غریبان خلک یو غریبان نه یو خو مطلب شوی خرابه شوې ده ټرم چپه شوی دی بېواکه شوي یو بېښکاره شوي یو خلک مې انسانان نه بولي خلک مې سیالان نه بولي زموږ د وطن د ملخو د مچو زموږ د دغسې لکه ملخانو مچر څخه لګوي خلک په یوه یوه مړي باندې بدۍ کوي بمونه پر لار اچوي خو بدمرغي راغلې ده زموږ په وطن دغه زموږ باس دي په زمانو پروژه یو په افغانستان کې د انسانیت داسې ټوکی نشته چې نه دی مړ په افغانستان کې جرمن مړ دی په افغانستان کې کورنګی مړ دی په افغانستان کې روسۍ مړ دی په افغانستان کې جاپانی مړ دی چې تېر په خوله اخی هغه مړ دی دا ګرد خلک د دې بچیانو د مرګ پوښتنه کوي چې چیز زما بچیان دا تر اوسه او د هغو پر ټول موږ ته دلی چې دا جنګ ته پکی ورته ویې په دې جنګ کې عزیزانو دې حالاتو کې ډېر د هوښ وخت دی نور پښتانه خلک پښتانه خو د بدۍ په معنا پوهېږي خو پښتانه سړي ته چې په بازار کې یا مسخیر بازار یا سنجاوي بازار یا مردان بازار یا پېښور بازار یا چمن بازار چې چاته یو علاقې یو خروړی سړی خدای ضرور یو خدای دې خروړی سړی یو بد خان د چا زوی ته ووایي چې بابا ته دې ووایي چې سم شو دا سړی راځي خپل کار ته وایي دا ګرد که ورسره کښېني چې اوس سړی زموږ ته وژلي چا څه بد کړي وي و دې خان ته وویل کښېنئ تاسې بد نه یې وایي پلاني خو په څه بد نه یې که کښېني مجلس وکړي بیا یې پند کړي چې بیا هم څه کړي چې خان خیر دې څه پېښه ده نه حضور د کښېنېدل یې موږ څه بد کړي دي ته د موږ څه کېدل پر چی شي موږ ته ګواښېږي وو دلته و پاکستان ته د امریکې صدر وګواښېدی د امریکې صدر معنا د جهان تر ټولو خطرناک سړی هغه که لیونی هم د امریکې صدر دی دا وینا د لیونتوبه نه ده کړې دا وینا د امریکې د ټولو پوځونو د CIA وو د پلاناو کوټنی مجلس کې د خوله یې وکړي کې راز دا دی چې د ټرمپ تصویران سوځو د امریکې جنډې سوځو
امریکې ته دا ورته د مور د خور ښکنځا کړو موږ ویلو په اصطلاح کې دا شل کړو خلک دي شل کړو خلک یې به جنډې برابر ته امریکې ور واچو ټرمپ ته به ښکنځل کړو امریکې ته به ښکنځل کړو دا علاج دی که دا علاج وګورې دا علاج نه دی ټرمپ واضح ټکي بیان کړي دي په خپله خوله یې وایي په ټي وي باندې که درواغ دي هم به مجلس سره کوي چې ورور دا خبره چې کوي دا په دې غلطه ده 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 جهان به قانع کوي جهان به قانع کوي چې امریکا په ما ګرمه ده او ما ته ګواښېږي او ما ته بانې غواړي داسې خلک نه مني چې دا درواغ ده داسې خلک نه مني د ټرمپ مجلس سنجیده اخیستل پکار دی موږ د دې وطن اوسېدونکي یو موږ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د دې وطن اوسېدونکي یو چې دا وطن اور اخي زما کور اور اخي زما علاقه اور اخي زما بچیان مري زه خامخا رایې لرم خامخا یې لرم زه چې د ټرمپ ایجنټ نه یم نه د ټرمپ ملګری یم نه د ټرمپ پلانه یم نه د امریکې ته ورسره انډیوال یې خبره ده د افغانستان کې جنګ و 40 کاله ما په تېر اختر کې مو وویل 40 کاله چې یو کام بدلې وایي لیونی کېږي چې ښځې دنیاوې وایي خوشحالي د غم ما کې ښادۍ نارینه تړونه کوي هم کام لیونی کېږي کاکا ګورزن دا ډول د واک خطرې شو سان ودرېد د غم تړ د سوخت یې وکړه 40 کاله زموږ د وطن زموږ د بچیانو وینې تویېږي هسې پښتانه سخت خلک دي سخت خلک اوس نن چې زه ولاړ یم کم از کم 4 په وردۍ کې 40 په وردۍ کې افغانان بچي په ګولیو مري عسکر چې د خپل وطن دفاع کوي او داسې ښاغلي خلک د 40 مري 40 داسې د هغو په ځای کې درېږي تر کومه په دې کې دوی مخکې مخړولې مایان یې نیول مجموعي خبره داسې روانه کړې وه که هر چا څوک چې کوي موږ خبر دي موږ ګوته پرې ایښې ده موږ ګوته ورته نیولې ده نن ګوته نه ورته نسو نن ګوته نه ورته نسو سر یې خلاصوو 40 د چې مري 40 نور درېږي د کومه د هغې ټول مجلس مغزیدار راوستی ما به مخکې وویل زه به د ټرمپ په مجلس کې د طالبانو ټول جنګي قوتو ته مو وایم د هر یو سیاست د هر یو سیاست چې څو ټوپک لري ټول لري دا د ټرمپ خبره ته غوږ نه شي که طالبان مخالف دي که موافق دي هغه خلک د افغانستان حکمرانان د افغانستان سیاسیان د افغانستان مشران اشرف غني مشر دی د شا لخوا چې کوم ملګري دي که د شمال دي که د جنوب دي که د مرخاطه دي که د لمر پرېواته دي دا د ټولو ذمهواري ده دې خبرو ته غوږونه شک نه شي دلته په پاکستان کې د پاکستان د پوځ ټولو مشران د پاکستان ټولو سیاسي پارټیان د پاکستان ټولو مذهبي پارټیان هغو ته خاص وه چې مهرباني وکړئ او څه به نه کوئ سره کښېنو به نن د پاکستان د سیاسي پارټیانو د پاکستان د سیاسي مشرانو د پاکستان د جاسوسي ادارو د جرنیلانو او د افغانستان د مشرانو د عقل او د فهم امتحان دی که دې مشرانو عقل نه وکړي دا او هغه دواړو خدای دې مکه جزاله زموږ دا وطن د دی سره نه دی ولکه به زه دې شو زه پیدا موږ هیڅ چاته پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د واضح ټکو وایو یا موږ قانع کوي یا موږ قانع کوي چې وروره بې جنګه بله لار نشته مجلس به سره وکړو بیا که ته در ما د مخ په مورچه کې ناست زه به نوم بدلوم زه به د مخ په مورچه کې کښېنم که جنګ مجبوري وه که جنګ مجبوري نه وه ته جنګ ته تلې مستانه یې نو موږ هېڅ چاته دا واک نه ورکوو نه په افغانستان کې ورکوو نه په پاکستان کې ورکوو چې دی به ودرسي ورته اور اچوي هېڅ چا ته دا واک نه ورکوو موږ سره کښېنه مستانه کړه ټرمپ دروغجن ثابت کړه امریکا دروغجنه ثابته کړه تر هر چا د مخ په مورچو څخه تر هر چا د مخ په مورچو سره خبره په دې نه خلاصېږي
د خلاصولو لاره یوه ده که څوک د پاکستان ځکه په چا ګرانه ده یا قومونه په چا ګران دي یا ولسونه په چا ګران دي همدارنګه د افغانستان مشران که په دوی افغانستان ګران دي خود په ګران ګل نه دی ګران په پاکستاني رویان به ولې دی ګران پاکستان د دې اسانه علاج دی موږ پښتانه یو موږ په جرګه پوهېږو چې سل کاله جنګ خلک سره وکړي مرکه به خلاصېږي چې سل کاله مړي سره وکړي جرګه به خلاصېږي چې سل کاله دنیا جهان رخونه خلک به سره کښېني مجلس به کوي د دې مجلس دا جنګ له افغانستان هغه ورځ شروع شو مځکه هغه وخت وښورېده چې سردار داود ظاهرشاه پورې وه ورته نه به په زور کښېني زور ته یې روایشت ورکوي د هغې بعد وکړه خلک ژوندي یاست څوک چا مړ کوي څوک چا پورې وه څوک چا پورې وه و کوم ځای ته ورسېد د افغانستان شروع شوې ده که پر چا پاکستان ګران دی د خلاصیت بله لاره نشته ټرمپ سره بیا مجلس کېږي د ټرمپ سره بیا خبره کوو د خلاصیت لاره دا ده پاکستان لاره د ملګري جمال شاه د مسلم لیگ دی جمال شاه کور ته راغلی دی د پاکستان نواز شریف د پاکستان زرداري د پاکستان فضل الرحمن د پاکستان فلانی پاچان یا اسفندیار بل کوم پاچان کړي دي هم کالي ولي بلایي د زموږ په خبره مړي کې دا ګر که دوی غواړي چې دا خبره خلاصه شي دا خبره خرابه شوې په دې وه چې تا د په افغانستان چاردیواري د دې راوښتې یې د افغانستان اختیار خراب کړی دی د افغانستان یې د واک ایستلی دی اوس که موږ د ټرمپ د دوی ځان خلاصوو که موږ د لوی په دې ځان خلاصوو یا څوک وایي چې موږ دا جنګ ختمول غواړو د هغې الف دا ده د هغې الف دا دی هره ژبه چې ته لیکې الف بي لیکې بیا به بي لیکې بیا به پی لیکې که انګریزي لیکې اے بي سي ډي اول به اے لیکې الف د دې امن د جنګ الف دا دی چې د افغانستان دغه ته چې وایي استقلال د افغانستان حریم د افغانستان شاوخوا دیشونه یو خواته پاکستان دی بل خواته ایران دی بل خواته ازبکستان تاجکستان و فلانان دی بل خواته چین دی د افغانستان ټول همسایګان به و جهان ته هم وایي په افغانانو به یې هم مني چې وروره تېر هېر ته یو آزاد ملک یې بس نور ستا په دا کې موږ ستا په پرګوړ کې موږ سره نه پیاوړي نور ستا په ورشوګانو نه ننوځو چې دا الف ولیکل شو بیا نو بې اسانه ده تې اسانه ده سې اسانه دا د بخت خبره دا ده د بخت خبره دا ده چې چین داسې یو ملک دی چې د افغانستان هم همسایه دی د پاکستان ډېر ښه دوست موږ زه دا تلویز کوم که پارټي بیا نه وي کیوباچو ووایي چې زه د محمود په حیثیت د پارټي د چیرمین په حیثیت د یو پښتون په حیثیت د یو پاکستاني په حیثیت دا تجویز کوم چې چین دغه ملک کېدای شي چې په ده باندې کابل او اسلام آباد دواړه باور کولی شي یو ملک چین به د افغانستان هم ذمهواره کېږي چې وروره په دې خوا به کاڼي نه راولي چین به د پاکستان هم ذمهواره کېږي چې هغه به کاڼي نه وړي او که بیا شا ویشته دی به ورته وایي چې کښېنه چین نور شدان ملګري چې څوک کېدلی چې خامخا روس هلته جنګېدلی دي موږ پورې وړی دي روس د افغانانو پورې وړی دي امریکا د افغانانو پورې وړی ده دا شاوخوا ملکونه د افغانانو پورې وړی دي په افغانستان کې چې دا لوی غوبل شروع شو هېڅ داسې ملک نشو پاتې چې موږ په ګډ د هر مذهب خلک عیسایان په ګډ شو بود مذهب په ګډ شو مسلمانان په ګډ شو د قومونو په معنی عرب په ګډ شو عجم په ګډ شو کمونیست چین په ګډ شو کوریاګانې په ګډ شوې تور افریقا په ګډه شو چې چیرې انسان د دوی پښې د غوږونه لري هغه په دې جنګ کې برخه واخیسته
خو اندرګیان یې د روس سره وي دا اندرګیان یې د روس سره وي د روس د هندوستان د لارې به خلک تله راتله هېڅ ملک داسې نه شو پاته چې په افغانستان په دې ډوپر کې برخه نه واخلي دا مشر د نمایو امریکا وایي پاکستان زیاتوب کوي امریکا وایي پاکستان دا کوي پاکستان دا کوي وره په امریکې تروري ستا د لاندې ګرد جان واخلي دا اتڼ چې جوړاوه خو مخکښه یې کوي دا اتڼ چې جوړېدی د افغانستان خلاف چې دا میله جوړېده د هغې اتڼ د مخ ته یې تاوان دی 7 بلیونه ډالر تا ورکړي جنګ ته 7 بلیونه ډالر خالد تا خبره وکړه چې ستا د افغانستان کښلی ملک دی د هغې ازادي ته روس خطره پېښه کړې ده تا افغانانو ته وویل چې په دې جنګ کې زه یو کار نشم کولی د هغه دی زما خپل بچیان ګران دي تا دا وویل چې زما بچیان زه نشم راوتلی دې جنګ نور چې هر څه غواړې زه تیار یم افغانان به درته ویلي یا پټ یا ښکاره چې وروره سره موږ خپل دي نو سر د افغانانو پیسې ستا وې ټرېننګ ستا و زموږ د آی اس آی خلک مو سره راټول کړه د جهان لیوني مې راوستل ټرېننګ مې ورکړ و چاته مې دا ټرېننګ ورکړي چې پول څنګه الوځي و تاته مې دا ټرېننګ ورکړي چې کارخانه څنګه سوځل کېږي و چاته مې دا ټرېننګ ورکړي چې په دفتر کې ناست سړی په توپنچه څنګه ویشت کېږي و چاته مې دا ټرېننګ ورکړي چې جازونه څنګه لیدل کېږي دا ټرېننګ نشو پاتې چې تا خلکو ته نه کوي ورکړي تا اوس موږ ورکړی دي وروره رجسټر راوکاږه رجسټر راوکاږي تا څوک سیم کړي دي هغه نه ګوره خلکو چې کټ جوړوي دا سړی هم رجسټر دي او موږ چې وایي ترکان هم رجسټر دي چې زما سره څلور شاګردان ای پلانې پروسي جوړولی شي پلانې کټ جوړولی شي پلانې شي جوړولی شي پلانې شي جوړولی شي نو ته چې خلک راوستلي دي عرب و عجم په لکونو خلک په ټلویزیون باندې یې وخت مشیر پېشمام دا خبره وکړه مشیر پېشمام څه وایي کرنل امام ما په خپلو غوږو واورېده کرنل امام په پاکستان په ټلویزیون وویل چې ما د ما سره چې کوم خلک وو موږ او انډیوالان موږ 95,000 خلک شیر کړي هغه ورته وایي 95,000 خلک ستا شیر کړي دي رجسټر به درسره وي کال عرب دی عرب خبر که عجم دی عجم خبر که فرنګی دی چې برګین چې وروره دا ډېر خطرناک سړی دی ته ما سټینګر زده کړی دا ډېر خطرناک سړی دی جهاز رانه کولی شي دا ډېر خطرناک سړی دی فول الوزولی شي دا ډېر خطرناک سړی دی بم ښولی شي کاغذونه یې ستا راوباسي تا ټرېن کړي تا زموږ موږ سره ټرېن کړي دي ونه ورځ یو په ټلویزیون باندې یو لګیا و زموږ پخوانی لغه هغه ویلی چې تر څو زموږ باچې وه دا جنګ په دې ښه روان و چې موږ دا شیان په بل چا نه شریکول په امریکا موږ یې خپله ځینې واړو د پاکستان خلک په خنده خبره سره وکړو ټلویزیون باندې نو عزیزانو د دې هشې پلسته ده کرسپلسته پاکستان د جنګ په مخکې ملکو دا ټول جهاد راتلی دلته ټرېننګ ورکاوه دا خلک روانو جنګونو چارلو شو کیسه اوږده ده تر هغه وخته پورې چې سوریوي اتحاد دې ته مجبور شو چې له دغه ووتی له افغانستان و جګړه پر دې ده یا په پټ خبر به جنګ له دوی پر دې روان وي چې سوریوي اتحاد ووتی نو افغانستان خو نور ټوټ سوی و کنډوالي و امریکې ته پر دې خوا مخ دوی ولاړې روس دوی ولاړې افغانستان د لیونیانو ته پرېښود پایدا شو افغانستان چې ډاکټر نجیب الله استعفا ورکوله په افغانستان کې په کونړ کې یې واچوکړه افغانستان حکومت پرېښوه یو په بورده کې په فشار سره نور ټول افغانستان د افغانستان ښارونه د افغانستان پوځ د افغانستان پوځونه د افغانستان سکولونه د افغانستان هر شی پر ځای نو خو مجاهد الله دې دا درته وکړي الله دې وشول ته وکړي تا ګټلې وه هغه بللې اوسه کښېنه بچې وکړه ډاکټر نجیب الله استعفا وکړه خو کښېنه بچې وکړه پوځونه راټول کړه دا ته خبره خرابه ده دا روغه چې ګرمسېوان کوله دا ځله وشکول شوه د هغې په نتیجه کې افغانستان بیا ته ورسېدی چې دا اوس د کرزي صاحب دوی بچي جوړېده
په کابل کې دی حال و چې بېادبنما د سکانو په خوله کې د انسانانو لاسونه خړګولي ده. نه یونیورسټي وه، نه سړک و، نه سکول و، نه فلانه وه. الوتنه شوه، مرغان والوتو چې وس یې درلود، دلته راتلی شو چې ناوسه وه، غریبان ناست وو. بیا لویه جرګه وشوه، بیا لویې جرګې په نتیجه کې ډاکټر سکرزی صاحب لاړې افغانستان ته، بیا اوس خبره راغله. اوس یې د خلاصې خبره راغله. موږ دا تجویز کړو او پر دې ټینګار کړو. د افغانستان امن اول دی، د افغانستان امن اول دی، د افغانستان بدي اوله شروع شوې ده. دا به شروع کېږي له دغه ځایه چې افغانستان یو آزاد خودمختار ملک دی. بیا نو روس دی، ایران که چا معنی ودیموي مسلمان ملک دی، ایران دی، امریکا ده، چین دی. دا څلور دي ذمهوار سي. دا څلور چې د افغانستان هم نه ولیکي چې وروره که پخوا ما د پاکستان خلاف سړي ساتل، بیا یې نه ساتل. پاکستان دې لیکلي ورکړي چې که پخوا ما څوک ساتل، نور یې نه ساتل. له دا ځایه د مجلس کېږي نو خبره بې ته ځي. پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د امن پلویان، موږ د امن ملګري. موږ نه په افغانستان کې چاته دا واک ورکوو، نه په پاکستان کې ورکوو چې دی به مستي کوي او دې ټول وطن ته به خدای مه کړه. عزیزانو او پښتانه خو د بهرني خلک دي. دا خبره مې پخوا لا کوله او د جنګ خوږې خبرې ساتي تریخ. خدای دې اولاد نه راولي. اندازه انسان نشي لګولی چې 500 پاونډه، 1000 پاونډه، 2000 پاونډه بم چې 5 میله لري دغسې دلته د سړي زلزلې شي. موږ څه شي روپانه څه شي لرو، څه شي دی. او که غلطي اوسه دا غلطي هم نه پرېږدو، نه امریکا نه پاکستان دې ته پرېږدو، نه د پاکستان سیاسي پارټیان دې ته پرېږدو، نه افغانستان دې ته پرېږدو، نه د افغانستان سیاسي پارټیان دې ته پرېږدو. ورور غلطي به نه کوي، جنګ به نه راولي، جنګ به نه راولي. موږ د دې ملک اوسېدونکي هېڅ چاته موږ دا واک نشو ورکولی چې دا زما او ستا وطن له افغانستان نه نیولې تر پاکستان نه پورې. دا چې د لنډهورو میدان جنګ شي، یو چین دی، یو امریکا ده، یو روس دی، یو هندوستان دی، یو اسرائیل دی، یو برطانیا ده، یو فرانس ده، یو جرمني ده. دا په سمه ځمکه ورونه بدوي. موږ د دې توان نه لرو او هېڅ چاته دا اختیار نه ورکوو، هېڅ چاته. که زموږ پوځیان دي هم، که زموږ سیاسیان دي هم، که د جنګ خبرې چا کولې، موږ وایو مرده وه، بلکل مرده وه. موږ د امن پلویان یو، د امن پلویان یو. دا خبره ما کړې ده، بیا به یې وکړم، تکرار به کړم، د خبرو تکرار نه شي. ما تاسو څو واره کړې. نواز شریف وزیر اعظم موږ تللي وو دغه یو بل هم وکړو لري. د دې د مخه شاه واسه ولغواړي، دا د دې د مخه خبره. زه وزیر اعظم هم خبرم، هلته ورغلو، پوځیان ناست وو، وزیران هم ناست وو، نواز شریف هم ناست وو، نور خلک هم ناست وو. وما ته یې وویل چې زموږ معلومات دا دي یا داسې هلته روان دي، فلانی کار کېږي، فلانی کار کېږي. که ته د ځان سره ژړی ملګری کې ولاړ بس هغو سره خبره وه. ما راسره ملګری کې فلانی یا فلانی، خو دوی ویل فلانی به درسره ولاړ شي. یو سړی راسره ملګری کړي، اوس هغه سفیر دی په امریکا کې. په جلا جهاز کې زه دی ولاړم، چا دوی راته ویلي وو، کرزی صاحب صدر وو، چا دوی راته ویلي وو، خبرې ورته وکړې چې ورور زموږ ملک وایي داسې څه معاملې چالو دي، دا خپل سړي دې سنبال کړه. مړه ته شپه وکړه، راغله، کار به خدای خیر کړي، نه وشو، ودغه شو، خیر راغی، جګړې ته نه ولاړه خبره. بل وار موږ تللي وو، ماشاءالله ختمېږي، یو بچي چې جوړېږي هغه نه جوړېږي. زه د 5 میاشتو دی جیل ولاړم، چې دویم وار یې نښه د شپږو کالو دا نښه وتل، هېڅ سړی په کور نه ننوته. ادي ویل دا بابا، که بابا وچېږم، بابا چیرې وکړه، د چا راته ویلي وو، ډېر ښه ورکړې ورنه وو چې بابا چیرې دی، په څه باندې اخته دی، چیرې دی. ورغله، زه د شپږو دا غاښ نه ووت، خدای راغلی و دا
دا خو بابا چیرې ورکه چیرې یو شپږ میاشتې تېرې کړي بیا یې ونیو بیا یو کال تېر کړي بیا یې ونیو بیا چې یې ونیو زما بریتون و زه انجینیر ولکن یا خو هغه شوی دی یا په زیر شوی یا په دغه دا موږ دا کړي دي دا موږ چا انسان نه دی کړی خو موږ په وطن ګران دي موږ کام ګران دي دلته به خامخا جمهوریت وي او چې هر چا هغه جمهوریت دلته به جمهوریت وي دلته به ولس ووټ لري دلته به ولس ووټ لري کسې درسته ده موږ یې باید ملاتړ وکړو دا د ټول یو ښوونځی دا چې دا نه وي د پولیسو اداره ده خدای یې وکړي دا چې نه وي چا بل وکړي ولس یې ګټي د ولس د ګټې ووټ په خامخا منل کېږي تا وچلول pravi kada da ne može da izrećiš na rokalištu ljudi kada pa tome sam rekao ja da što je to kao sakal program čipka pa je evo i predenučeni možda ofenziviš kada da što je to kao sakal da kada sad htjelu kaj ofenziviš kada se ne vrtmaša tamo جمهوریت نه معنی او شاته باشیر کول شوی انکار یو کې نتیجه چی نواز شریف په سره ورور مرسته دغه نه ده نواز شریف په تاریخ ځکه وبخښي په پاکستان کې د بنگلاديش جوړولو پس هیڅ جمهوریت اکشن نه لري خامخا دوی لاس وکړي خامخا بچنور دا سړی کې چې یې د کېولا کوله زه دا سړی د روم د تیګور کې دوه کاواله وکړه یو سړی چې الیکشن یې ګټلی هغه پاتې شو بل خلک یې واستاوه چې په زور تللی و په سر بر یې نه پوهېدی یعنې اصلي نمایندګان په کور پاتې شو دوه نمبره ولا یې وشو نتیجه یې دا ده چې موږ ګرده یې بلای راسه جوړ شوي دي چې بس چې لاړ شي هغه به چا ته ښکنځا کړو ونې ورته ډولونه ځان خرڅول د ثبت کار دی ځان خرڅول د ثبت کار دی بل سړی رانیول د ثبت کار نه بلل کېږي نواز شریف په تاریخ ځکه وبخښي او ملګری یې ناست دی زما د زیات ملګری دی نواز شریف هم د فوج د یارانۍ په نتیجه کې سیاست کړی لیکن یو ایماندار سیاسي کارکون په توګه په دې پوه شو چې دا خطرناک دا پاکستان برباد دی دا فوج برباد دی دا پنجاب برباد دی دا ګل وطن برباد دی کله از ګورې نن تر هر چا بهترین سیاسي سټینډ او نواز شریف چې څه وایي دې دپاره هېڅ نااشنا دي نواز شریف چې څه وایي پښتونخوا ملي پارټي یې 100% کې لګوي 100% وټونه به کېږي په وټو په نتیجه کې هر حکومت هغه به ګمراني کوي اوس هم د پاکستان د ټرمپ د جنګ څخه د بچاولو یوازینۍ لاره دا ده چې د پاکستان په وټو منتخب پارلمنټ وکړي کوي هلته به موږ سره کښېنو د سره پټ به سره کښېنو هلته به کښېنو موږ به غږېږو خلک به غږېږي بیا د خارجه او داخله پالیسي روانوو د امریکا هم بچاو سره هم بچاو د پاکستان د دې جنګ سره د خلاصیت لاره دا ده چې د افغانستان استقلال ومني پاکستان به د افغانستان استقلال ومني افغانستان به د پاکستان استقلال ومني دواړه به ضمانتونه ورکړي چې زه ستوپک والا ستا د شور نه ساتم دی به یې ورکړي هغه به یې ورکړي ګوره جنګونه دا هېڅ خبرې دي ګوریلا جنګ دوه شیان خامخا ده چې ته په یو ملک کې د فوج سره جنګ کوې ځان وژنې بل وژنې دوه شیان خامخا ده یو شی دا چې ته جنګ وکړې ستا زخمیان ادا چیرې کړي او چې سمې سپېشمه به چیرې کړي دې ته په انګریزي کې سنچري وایي د دهشتګردۍ مرکز پلان پاکستان او بل چې بیا له هغه ځایه هم د پاکستان اړین دي بیا د پاکستان بیا چې موږ لاړو خو لازم ماښام په بیت الله کې سره ناست مېلمانخانه کې زه نواز شریف و کرزی صاحب و کرزی صاحب ورته وویل میا صاحب ته ورته افغانستان یو آزاد خپلواک ملک منې
د خو کیسو د خو دې والماته دې غلط ضمانت دوه ملکونو ضمانت راکړه دا خبره چې ته افغانستان یو آزاد خودمختار منې ملک منې زه لیکلي در کوم چې په ټول وخت کې به په افغانستان کې دې سړی نشي پاتې چې په تا ټاکي ما ته به لیکلي راکوي چې هلته به دې سړی نه شي په ما ټاکلی ها خوا به دې بلوچ خوا به دې شو سندۍ خوا به دې شو پنجابی خوا به دې شو راغی ما یې کوټه ورکړه کرالي دې پروت دي ټوپک په نیولو شو زما علما د راغلي د ټوپک یې د لاسه وکړ زه ناست یې پروا نه ده خو دا کوم نواز شریف خو دا کوم هغه وکړو چې دا کوي چې په کومه ورځ یې دغه وکړه په هغه ورځ د چمنه څه ګاډۍ راوږده کړه کندهار راغله زه د دې ګوایم دوی دواړه ژوندي دي کرزی هم ژوندی دي نواز شریف په لندن کې هم ژوندی کلي صاحب خو دا وکړه ضمانت راکړه ته به زما د دیوال خیال ساتې زه به ستا د دیوال نه راوړم ته به زما د دیوال نه راوړم ته به زما دښمن په ټوپک نه ساتې زه به ستا دښمن په ټوپک نه ساتم بسم الله الرحمن الرحیم بس صلاح الدین شیرمین په ګاډۍ کې سپور کړ او نور سره ملګري کاروي رسول الله کندهار دا استدلال صاحب رښتیا دویمه دا خبره ورته وکړه ول زموږ سره 1000 میګاواټ بجلي په کاسر ډیم کې پرته ده ته بجلي نه لرې د واقع خلک راواسته دا بجلي لرو سکول جوړوي کالج جوړوي سړکان جوړوي تیار ما ته به دا نه وایي چې فلانی دوست وکړي فلانی به نه دوست کوي زه ستا سره د هندوستان دپاره په ګپ ژوند بدي ونه کوم په خیر سلیم سره زه ستا سره د هندوستان دپاره په ګپ ژوند بدي ونه کوم لیکن نه دوستان د دې ګواز نو اوس هم بل علاج نشته که څوک خلاصي که امریکا خلاصي که امریکا مثلا خلاصي موږ پاکستانیان باید دا کوشش وکړو چې د افغانستان سره جوړ هغه بهانه به د منځه ووځي هغه بهانه به د منځه ووځي څوک پر موږ حمله کوي یا څوک چې موږ لاس پیچي یا څوک چې موږ په کور کې مداخلتونه دویمه خبره نظام د پاکستان ده زموږ ملک دی پاکستان یو خو زموږ له زمانو دا طریقه اوسېدلې د پښتونخوا ملي پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ په ټول ژوند خلک غوسې کوي خشمونه کوي ولکه چا په تصور کې دا چې ترنګۍ به د دې ملک اوسي پر موږ دا خبره ګرانه ده موږ دا خبره مور بللې ده په دې کې زموږ دیران ده په دې کې زموږ دیران ده په دې کې زموږ بچیان دي په دې کې زموږ کام پروت دی دلته د فرهنګي بادشاهي وه نه موږ سیاسي پارټي پېژندله نه سیاسي پارټۍ وه نه دلته ریډیوګان وو نه دلته داسې زورور خلک وو نو سیاست نوم نه وو له دغه ځایه پنځه څلور کسه خانشید وو ورور یې وو درې څلور نور زموږ فرهنګي طرف کې فرهنګي د بل پېژند راغلی دي د بل وطن راغلی دي زما په وطن باچي کې دې ولکه کړی خلکو به خندل نو دا لیوني دي دا څه وایي په خلک فرهنګي د خدای راشي ورکړی د فرهنګي شیخ د غر سره چکر څلور کسه ولکه د دې په دا خیال چې زه به پاچا کېږم یا به زه امپي کېږم یا به زه فلاني کېږم یا د لنګونو دا خیال دا مراد دا دی د ډېر خلک سره موږ مینه کړې ده ته راته نه کوي چې ولا غدار دی غدار زما زوی ته د فرهنګي سپایي وي چې مخالف غدار دی زه زه بجنګېدم زه غدار یم ته وفادار یې لیونی زه پر دې ځینې خلک خوا باندې کړي موږ ډېر غریب خلک خلک مشکلات خلک دي په یوه نه یوه نه مختلفو د یو چا سره که یې په دې باندې حدیث کوي کلاشینکوف د نظر نه څه وایي چې په حرام باندې په کار لوی شوی بچی جنت ته نه کړی موږ ګرد د فرهنګي په په کار وشو کومه چې جنت ته رسول شو موږ ګرد یې وشتل خاطر موږ یې ګرد تر خاطر څوک پلانوي څوک پلانوي کاکا جنت له نوزو په ډبر نور جنت خو خدای ته خلاص کړو جنت له نوزو خو پرېږدي نو ځان موږ ګرد دردا کړی بیا پاکستان هغه د موږ خلک ګران نه کوي نه به جنرال صاحب کوي نه به پلانوي خان کوي نه پلانوي خو دا خپله کوم
بیا چې په پاکستان کې هر غیر جمهوریه حکمراني راغلې ده. پښتونخوا ملي پارټۍ د دې مشرانو خانشین رسول خان د ملګرو چې ته جنګ کوې مسلسل دا پیسې غواړي وسلې غواړي دا څوک ته کوي؟ پنځه ورځې خو ټیک دی موږ به ولاړ شو څکۍ به کور پخه کړو یا خوږه څکۍ یې تر خرڅ کړي بوټونه به ټیک ورته وړي پرې کوي خدای ناخواسته تالاق یې واوړي چې میدان دا ټیک ده لیکن مسلسل په کلو جنګ کول دا دوه خیال غواړي. په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ روان دی دا خلک شپه چیل کوي دې ته پیسې څوک ورکوي دې ته وسلې څوک ورکوي دا څوک ساتي؟ یو څه خامخا سته دا ځایونه به بدلول غواړي. موږ طالبان ته ووایو چې طالبان بس مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ که په قطر کې یې زنده باد که دلته یې زنده باد که څوک مو دپاره مکوړ ورکړی یې زنده باد خدای ته وګوره پر دې وطن رحم وکړه پر دې علاقه رحم وکړه. دا نن پخوا یې بوځه دا نن پخوا چې ولاړه بیا که امریکا نن ته په ګډه ورته ووایو اوس خو د امریکې دپاره هم جنګ معنا دی وایي ته جنګ کوې دا به چیرې ولې زه نه ځم جنګ نه دی ختم شوی اما پخوا یې بوځه ته زه د هر چا پر خلکو ګران ووټونه بوسي ووټونه بوسي والله خو زلمان دلته ووټونه کوي سراج الله ووټونه کوي سمیع الله ووټونه کوي په افغانستان کې به ووټونه وسي د کتر مولوي صاحب ته به زه هم د صدر اعظم یم په کابل کې به ناست ما تا سره کول دی که افغانانو ووټ درکړي ته د افغانستان صدر شي یعنې که اول نه وم دویم سره زه ملاقات کوم موږ د افغانستان پاچا نه کوو ووټونه راغلل دا ته وکړو د خپل مشرانو رحم وکړي د خپل علاقه رحم وکړي تر څو به دا موږ بچیان وي څلوېښت کاله بلکې په اوس پسې څلوېښت کاله دا زموږ تر اکثر به کوم ولایتونه چې دي په دا کې سکول نشته په دا کې مکتب نشته د دنیا نجونې به سبق وایي د دنیا الکان به سبق وایي زما په ساعت یې د ټوپک راخلصي دا لارې ولې سړی وژلي دا لارې ولې خبر تر څو اوس موږ پاکستان ته دا وایي چې وروره بس خوی خلاص شو مزل الله اوس په پاکستان خامخا مذاکرات ته کښېني یا دې ثابت کړي چې امریکا ته ووایي موږ ملګري که نه مهرباني وکړه ته یې که راکښېنې پښتانه دي بلوڅان دي سندیان دي مشران دي پارلمنټ کې سینیټ کې سره کښېنوي د دې خبرې علاج پاکستان به یو جمهوري ملک وي په دې کې به د ووټ په ذریعه حکومتونه جوړېږي هر چا چې وګټله هغه خپل وخت راکوي هره فیصله چې وکړه مثبته خبره ده خواله څه بدل نو ډېر وزیران دلته ناست مشران دلته ناست زه نه شم ویلی ووشم د دوی فیصلې په چاڼي کړي دا دې ګډ ناست زه نه شم کوم څوک وایي چې واژه کولی ویلی دي خلک راغلی دا یې هم نشي وکېدلی تا کار ته ته څوک یې ووټونه خلکو دې خلکو ورکړي دا سړی وزیر دی بل سړی فلانا دی بل مشیر دی دا کوم خبره ده چې دارنګه سړی پاکستان نن دا لوبه نه راغله موږ ته مخامخ د دنیا بدترین وحشات خلک ولاړ دي زموږ پسې نه راغله موږ دا نه کوو لیوني نه یو خپل موږ ګواهي ورکړو لیکن تر څو به په سترګې ګوتې خلکو رسي موږ ګډ ژوندي وو دا پوښتنه زه کوم ګډ پاکستان څخه موږ ګډ ژوندي وو زموږ فوجونه ژوندي وو زموږ جهازونه ژوندي وو زموږ ګمان وو زموږ لښکر وو دوه هلیکاپټره د امریکې راغلل دوه هلیکاپټره راغلل بټاباد نه کښېنسته یو د بل سره وجنګېدی یو اور واخیستل شل منټه دېرش منټه ګنټه یې تېره کړه دوې تېرې کړې یو نظام یو دغه یو سړی راغلی دلته ناست دی هغه یا مړ یا ژوندی یوړ موږ د کور راووتو یو خو راوښېدی یو خو راوښېدي چې څنګه راغلی یو خو راوښېدي چې څه بدل ورو خدای ته وګورئ لیونتوب مه کوئ مه په وطن نه لنډوئ په ځان نه لنډوئ په موږ وایو موږ لیوني نه یو په موږ بل ګران دی لیکن داسې نه ده چې د ناپوهۍ په وجه به ګرده سیمه سره لمبو ته واچوو خدای دې ورځ نه راغلی زه ما خدای پاک ملک خلاف څنګه درېږو په دوې ورځې کې ولکه بل شی موږ د اودس په موږ جنګ سره کوو موږ په بطن کې د شکم څه د مور بجلي د زموږ بجلي شي چې د تیل شي چې د فاران شي په دوې ورځې به خطس بیا چې اوبه د کومې خوا راوړي داسې بیا موږ په چی سره جنګ جنګ کوو خامخا د موږ سره جنګ کوي او کله که بیکاره کښېنې کاڼې ونه دا څه شیان نسته دا غلطه ده
دا افغانستان د کار نیولو لاس ته شیانه چې د څوک وي پاکستان به جمهوري ملک وي دلته به د وټو متحد حکومت وي هغه فیصله به ولس کوي د ولسونو اسمبلیانې به کوي صوبایي هم کوي هم سینټ او قومي اسمبلي به با اختیار وي پالیسیان به هغه جوړوي که د دنیا دا چې جوړوي دا ملک موږ لیکلي ورکوو جمهوري پاکستان چې په هغه کې به پښتون د بلوچ د پنجابي د سندي سرایکي سیال زموږ د وطن نعمتونه به زموږ د وطن د بچیانو په خدمت کې د بلوچ د وطن نعمتونه به د بلوچ په خدمت کې د سندي د سندي د پنجابي د پنجابي د سرایکي د سرایکي زموږ د ژبو زموږ د کلچر زموږ د رواج د خلک احترام ساتي ورور زه د قرآن شریف په پاڼو لیکلي درکوم د پاکستان قیامته پورې درسره چلوم دا پاکستان زنده ده تر قیامته او په زور نه د کندهاري خبره ده ولا که کندهاري ته چا وویل پر فلاني چوک ولاړ یو څوک درسره تاویل یې ګوري ده ویل یو ریم زیارتوال یو ډاکټر کلیم الله دا راسره ولاړ په سړی چې نه مې سټیټ ویل هغه چې ووایه نور څوک ولته ویل هغه چې مو هغه به راکوله زور به نه راسره کوي څه زه راسره کوي زه لکه خوشرک شوی یم دا کوم سره کوي دا کوم سره شریک دا خیال دی ویل چې دا ملک موږ په میدان نه کې خرڅ په ماشاءالله نه کې خرڅ بیا ورته بیا هغه یو سړي په دغه کې چې ویل په راوستل والمامود خو بس څه سړی دی پلانا ده سړی په هغه خلکو ده چې هلته ولاړ چې پاکستان خرڅوي چې دلته راشي افغانستان خرڅوي نور څنګه بې مالکه ملک یاست ته د ګانو په ټایم سړي یاست والمختصرة إذا كان زلمه وشراي هكذا كانت ولاد داخل تيجي يسمي مالك تفني هذا جالس نور يسمي دي مالك كمان تيجي زيادة دخل زواج ولا غادي دخل زواج بيرا بريد يورد الشيء اللي الجمهور بيوم وخلاص يقول والشيء اللي بديت خلاص والشيء اللي تاخذ خلاص تريد مردم شمالي باندې ورکو ډېر سخت خشم دی ډېر سخت خشم دی ګرد لګېدلی چې کریم الله یو شی راکړه د یوې خوا د بلې خوا هم راغلی بلمشماري خو بلوچ ورور سره خو موږ موي د پاکستان بلمشماري دا اوږد مجلس دی موږ کام خلکو په خپل وطن مجبوره کړي بې واکه یې کړي بې اختیاره یې کړي یا پرې په نکونو په کورونو دغه ته ورساوه عربستان دوه داسې لیکوالان څه وکړي بلوچستان فکر نشي کولی دا دوی منګولي به خرڅوي چا دی خرڅوي دی یې خرڅوي هلته ولاړو بیا په پاکستان کې کراچي حیدرآباد سند پنجاب چې د سرشمېرنې ځای داسې هلته ولیکل شي چې اوس یې سم پل ووایې په پاکستان کې د پښتني علاقې جلا زموږ تقریبا تر کروړ تر 1.5 کروړ بالا پښتانه بل ځای ولیکل شي شماله په بل کې څوک کتې بله ولاړه ما ته دا تاوان راورسېدی زه به دلته په ډېرېدم زه به 8 کروړه کېدم 9 کروړه به کېدم 10 کروړه به کېدم ولاړم څو شو بل ځای نه خبر دا چې موږ چرته کې وو چې دا ګورته قسم ورکړه په دا کې شل کسان نه ولاړې شروع ما دې ته کار ووایه چې ولاړ شوم موسیقان مې ونیوي کلي په کلي ولاړم ونیوي هېچا نه ویل دا مالي صاحب راوړځی ولاړ په دا چې کومینه کازوي ولاړ په دا لالکوس مانځلي ولاړ په ولاړ سوی هغه موسیقیان دې ولاړ په ولاړ سوی مطلب پنځه کس خاطرات قومي کار و موږ به ګرځ باش لیکل دي با کبه چا نه بلوس ماما ته ورور نه خبره ده مخکې ما کړې بلوس ماما په دروغو پرشته مو ته بلاره سره کوي ما په تیر ځای کې وویل و سمون چې وروره زما استاد بیش په سرشمېرنه په دروغو پرشته نه کېږي موږ وروره موږ به لیکلي ده کوم چې کوم 3 کروڑه وو ته دېرش نه کوي نو سره برابر هم د جنګ خلاص شي هم د بدۍ خلاص شي هم د توپو خلاص شي سره ملګري یې مرداباد زنده‌باد نیمه ته یې نیمه ځان کارغان وکشادي چې دا پښتون نه بلوڅ خوراکای نور شیان دی ولر داسته شیان دی مزي داسته شیان دی مزي لکه دې د سرو زرو د پوسټ دې د سرو زرو د مشوک دې د سرو زرو د مکان دې د سرو زرو توان دې خلک د پوسټ کار او کوای شي چې دا نه کوم
نو موږ اخر زه به ځان ووایم داسې بیا اخر موږ دې ته مجبور یو چې ما او تا نه سره اوسو ما صاحبې شناورن دي ستا دورې په خو سمندر دې وړي کړي دغه وړي زما یې پر دې خوا بیا به سره جلا کېږو په درواغو په رښتیا او څه دپاره کیچ د مالک زیارت پر 50 میله کږدۍ به درته پیدا کړه د نشاتیا اتله کې کړی دی که څه وټونه نه لک د څو وټونه اخیستي مالک 3000 کوم څو زره پیر چیرې ولسته ماماګر په کومه غار باندې وتلی اوس بیا جان ګم د ګم زره ورځېدلي هلکه یې څه پروا نه ده په لیکلو ناکه په ناکه به د تیم سره داتې نن ورور سره موږ کژا کوو نه ښکنځل ورته کوو نه بد سره کوو وروره یو چا هغه ته ویلي ویل یو ښځه ته ښځه کمزورې ده خواله مېړه ورته وویل چې ته له ما خلاصه ویل دی ویل پوپ چیش خلاصه ما او تا ملا سره تړلي وو ملا د راځي سره خلاصېږي هوښیاره ښځه وه ما او تا ملا سره تړلي وو ملا نه راځي وروره ما او تا په یو شکیل چا سره تړلي وو که بیا هغه خلاص وي که یې په خپله به در خلاصېږي ستا یې په مخه شه زما یې په مخه شه وروره خبره د هغې خبرې وې خبرې ما ته لنډې لنډې وې که په دې چې موږ ارتباط هم نه دی کړی په سویلۍ کې به هم پاتې دا د ټرمپ خبره چې دا څومره ما بیان کړه د دې ډېره خطرناکه دا ډېر بد خلک دي ډېر بد خلک دي دا چې پر حال یې دلته یو نجلۍ ښکاره کړه په دې چې دغه کېږي جاري کوچنۍ نجلۍ ده وایي موره زه غوښې نه خورم ته دغه حلالوئ بیا یې خورئ کوچنۍ نجلۍ ده دا کې راځي دا ته چې کوي دا بیا دا کړی دی زه نه کوم لیکن دا ډېر بد خلک دي چې یار یې د خپل مفادات سو بیا دا انسانانو مرګ دی ولکه ثمانیو لکم چارج عراق سره پر ناکیر تور ولګول ناکیر تور ولګول ته ټرمن وژلول چې صدام حسین فارسی کې بس لکه فوج وکړه کباړي کې لیبیا په سال شو شام په سال شو بل په سال شو پښتانه وایي ریال توا چې په میږ لوري ګرځي اکل بکو پو بکو ملا ته خاص کوو پیر ته خاص کوو جمعیت ته خاص کوو بلې پارټي ته خاص کوو چې وروره د جنګ د وطن ساتو جنګ قتل نه کوو خشم ټیک دی ایران باندې په ایران د 10 کال امریکا لګیا چې ولا کې د ورته من درو یا وای باندې پانداوله دا کړی چې په دا 10 کال پر ایران پور شي نه کړو چې موږ ځم شاو کړی پرېښنده باندې مذاکرات سره کړي اوس یې دې سره رسېدلي د دې ټولو خبرو علاج مذاکرات دي مذاکرات وکړو ورونو هر سړی مېلات کوو سترګې به څو ورکوئ وطن قطعا د جنګ له بو طرف هر ملا هر پیر هر فقیر هرې پارټي سړی کوشش وکړو نور عزیزانو تاسو یې کور ودان راغلي واست اختر خو موږ خیر تېر کړي اختر تېر شو بیا بل اختر به راځي پښتونخوا ملیان پارټۍ هلکه ژوری وکشل دا ممکن و دغه درته کوم موږ سره هم اجازت راکړه کارکنان ته هم اجازت ورکړه موږ ته هم بالا اجازت راکړه کارکنان ته اجازت راکړه چې خیر زموږ د پارټۍ خلک زموږ دغه هغه پر لار باندې نه پارټي مجلس نه دی ول پارټي نه دی د خصوصي پارټي باندې شي باندې وو خلاص وای خیر پارټي وجود لري پارټي ستا پارټي مخامخای مشکلات راغلي خامخا چې ستا لا خو نه دی نو زه څه وایم نو پښتونخوا ملي پارټي یو خبره وو یو خبره پښتونخوا ملي مسخره نه دي دا خلک څه کرامي دي راغلي دا هر سړی په خپله اراده د کامل لښکر سپاري زه د ځان لپاره بل خوا نه شم د ځان لپاره درته وایم چې د هر چا پاتې شي پښتونخوا زه یې یوازې کوم داسې کوم وایم مقدار بل ستاسو همیشه خواهد
وشکنځل راچا زموږ ښځدل دی په یوه خبره کې خلک سر خلاص کړي پښتونخوا ملي پارټۍ یا د دې رهبري خالد شهید یا ملګري زموږ دپاره د ټولو مقدس شی د پښتانه وفادار پر دې باندې خالد شهید داود سردار داود خبرې پر دې باندې مبارکه خبرې پر دې بوزنجو خبرې پر دې سیلیان خبرې ځکه نوي څه څوک چې دغه راز نه پاتې شي فرض په خدای کې سمې چې سهار باران اوري ماښام هم چې د پښتانه د مفاد خلاف ودرېږي چې دی خو زما په دغه پوه هر څوک شي د پښتانه مفادات پښتونخوا ملي پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ مشرانو ته موږ ته مقدم او مقدس دی زه ځان نه کوم خلک په ناش خاګه راسره نشته واګه راسره هیڅ امر وایي جیل ما کوه خالد شهید د شهادت راو داود شهردار د خلکو ولې شرم پکار دی یا پکار یا د خالد شهید شهادت راو د کابل فضا دا ګټه کتاب شو د خلک ناس د هر یو خلک د افغانستان په خلک راغلي چې ووټ به موږ ته وکړي یا بل شی دی مسله ده بل څه دا ولس کې ایمان شته دا ولس کې غیرت شته هغه لیونی کې تعبیر جوړ دی ولې سره کوي دا ولس کې ګټه سره یو زندونه نه اخلم چې کوم د خلک تنازل کوي په وټو کې نه ولاړ ګوند په سلام وکړ انا وليان هم چې کابل نه سوالم څوک چی له څوک چی له ولا هغه وټو کې نامه خو ایماندار ولس څنګه نور کول هغه خاص شي تاسو وینو کپان کې مر څنګه نور کوم وټ دا دنیا ګرځي پر سره نسبت دی پښتون ولس دی ولس او مامو ته وټ ورکړي پنځه زره وټ ما راځي او مقابله کې نه راځي موږ ګرځو د ولس پر ایمان باور ساته د ولس ورګي د ولس لار کې د ولس نور خدای دوه فاتين خلاص وديسيكم تشير من القدسة بخاف مسوي شاكر لي ولا توان بخاف مسوي شاكر لي ولا توان خاف ما ذاكر مالك خلاص شنو نعمل كده جري يا بني وقت ما ذكرت ولا يوم من لا يبيد وكيل لا بقى كاز نكشر بسم الله الرحمن الرحيم لا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نعرة تكبير نعرة تكبير پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي انقلاب پښتونخوا افغانستان او پاکستان کې امن لار Da,